کندهار کې د وروستۍ کابینې غونډې تازه جزئیات ملا هیبت الله امر کړی چې مردار بهرنیانو ته ویزې بندې کړي او رسمیت پیژندلو لپاره هم زارۍ مه کوئ. دا چې نور څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. زاویه نیوز په کندهار کې د ملا هیبت الله په مشرۍ د راټولو شوو طالب مشرانو د غونډې ځینې جزئیات ترلاسه کړي چې عمده برخه د موسسو د بندیز په اړه ده. ملا هیبت الله په جدي انداز سمدستي د ټولو بهرنیو موسسو د بندولو امر کړی او د دغو موسسو فعالیت خپلې واکمنۍ ته جدي ګواښیت کړی دی. نوموړي ویلي د دغو موسسو له لارې خارجیان افغانستان ته جاسوسان استوي او د مخنیوي ښه لارې همدغه بندیز دی. خو له کابله ورغلو طالب مشرانو ویل سمدستي د موسسو بندول اقتصاد ته ضربه رسوي او پریکړه همدا وشوه چې په څو مرحلو کې باید دغه بندیز تطبیق شي. ملا هیبت الله د غونډې بله برخه کې خپل د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي مخاطب کړ او ورته وویل افغانستان ته باید نور د بهرنیانو مردار قدمونه داخل نشي او د پاکې خاورې ته د خارجیانو د راتګ مخنیوي او کموالي لپاره باید نور ورته ویزې ورنکړل شي. متقي صاحب نور هر خارجیانو ته ویزې مه ورکوه. همدارنګه په افغانستان کې د یوناما ادارې پر فعالیتونو بحث د اجنډا بله موضوع وه چې پر فعالیتونو د څار او محدودولو لپاره د یوناما لپاره د ځانګړې استخباراتي پالیسۍ جوړولو سپارښتنه وشوه. یوناما ته د خبر ورکړل شي چې نور په خپل سر په افغانستان کې ګشت و ګذر نشي کولی. ملا هیبت الله خپل ټول مسؤلین مخاطب کړل چې نور د په ویناو کې له خارجیانو څخه د رسمیت غوښتنه نه کوي او د نظام نور رسمیت ته اړتیا نه لري. کله چې څو ګډونوالو په طبي برخه کې د نجونو پر زده کړو بندیز تر وخت مخکې پریکړه وبلله ملا هیبت الله ځواب ورکړ چې پر دې موضوع تصمیم نیول شوی او د بحث وړ نه ده. ملا هیبت الله تکرارا کابل میشتې طالب مشران تورن کړل چې د فرمانونه له پامه غورځوي او زاویه نیوز معلومات ترلاسه کړي چې ملا هیبت الله د خپل دفتر ادرسه یوه ډله کسان د تفتیش لپاره کابل او ولایتونو ته استولي ترڅو د فرمانونو د تطبیق وروستی راپور ورسره شریک کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.